د زلا رادیو ټلویزیون او یوټیوب چینل لپاره ډیرو درنو کتونکو سلامونه نه کې هله او احترامات مې ومنه یو بیا هارون درد مو د زل در سره د نوابات لسیمي په داس یو پروګرام کې ګډونوالي مچې تاسو تبا دغه پروګرام نورم تشریح کو ترڅو دلته موږ د څه د بار راغلی سو نن دلته د کرټي یو کلب ته راغلی ما چې دغه کلب څو ورځې وړاندې په خوست ولایت کې زینو لوبغاړو له سره وړاندې لرلې او هغوی بریالي راسانه شوي دي دغه کامیاب سفر نه دلته زما په کې استاد ولاړ دی د دې سره د دوی په دغه تمریناتو باندې غږیږو او د دوی په دغه جوړښت باندې چې د دوی د کلب سره رقم جوړښت لري څه وخت پیل شوی دی کومې لاس راوړنې لري په دې ټولو ورسره غږیږو تاسو زموږ د خبرونه تر پای وګورئ او هغه لوبغاړو سره خبرې کوو چې هغوی په خوست ولایت کې مسابقې ګټلې دي استاد محترم ستړي مه شئ په خیر راغلی او ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ بسم الله الرحمن الرحیم په اول سر کې ستاسو د زلا ټلویزیون او د یوټیوب چینل نه ډېره زیاته مننه کوو چې دلته راغلي او زموږ پوښتنه مو وکړله خوشحاله اوسئ نوم مو راته واخلئ د څومره وخت راهیسې کېږي دلته تمرین کوئ زما نوم اسمت الله صافی دی او په اصل کې زه د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم خو فعالیت چې کوم دلته اسداباد مرکز کې کومه تقریبا دا د ډېر وخت خبره ده چې د مهاجرت دوره وه زمونږه او په پېښور کې هلته مونږ سبق هم ویلو مکتب هم ویلو هلته نو هلته زما استاد چې کومه دی صاحبزاده الهدي دا د کراټو مشهور ګلبهار نمبر 4 کې هغه سره ما تمرینات کول بیا په پاکستان کې بیا چې کله د حمید کرزي ولنۍ دوره راغله بیا موږ خپل وطن ته واپس راغلو دلته چې کله رالو بیا په ننګرهار کې زما مشران کوم استادان دي زه به د هغوی نومونه واخلم چې د هغوی نه ما روزنه کړې په اول سر کې خان محمد کاکړ استاد دویم اباسین شینواری دریم حیات الله ګردیوال مقبول شاه ګردیوال داود اویاما ډاکټر خوشحال قریشي دا د افغانستان هغه استادان دي پیاوړي چې دوی دغه کراته افغانستان ته راوړله په عمومیاتو کې دا کراته ده بیا په کراته کې دا کیوکیشن دی په کیوکیشن کې موږ چې کوم لوبه کوو دې ته ریو کیوکیشن سټایل ویل کېږي نو دا د نړۍ په ولې په درې نومونو سره یادېږي کراټه کیوکیشن او ریو کیوکیشن کراټه عمومیات دي بیا کیوکیشن ځان ته یو برخه ده بیا دا 9 نوي سټایل لري په 9 نوي سټایل کې دا موږ چې کوم لوبه کوو دې ته بیا ریو کیوکیشن وایي دا دغه یو برخه دا 9 نوي لوبه ده نه دا 9 نوي مننه دا تقریبا د دې په 20مه 22مه لوبه کې دا راځي ځکه موږ چې د چانه وست تمرینات کوو زموږ چې کوم مشر دی دا د کراټو د هغه استاد شاګرد دی چې هغه د لوبه ایجاد کړی دا چې داغه سوسای ماسویا مانومیږي دا دغه شاګردانو ناراضي اوس هغه نشته مړ دی خو بنیاد هغه یې خېده کله چې اوس چې کوم د دغه لوبي مشري چې کوي دا کنجي مډوري نومیږي دا د دې مشري کوي بیا دغه نه چې کوم زموږ استاد دغه پیټرچن نوم دی چې هغه اوس په سنگاپور کې موقعیت لري الته دغه کلب دی دغه زینه دغه کلبونه او دغه هوادونه رهنمایي کوي کونړ کې مو دغه تمرین ورزش کله شروع کو څه وخت کې تاسو دغه او څه احساس در سره چې کونړ کې تاسو راشي او دلته د یو استاد په حیث باندې کلب خلاص کړئ زما د تحصیلي دوره و د فنتون چې زه په فنتون کې شاګرد وم نو په کونړ کې سید جمال الدین افغان فنتون کې زه د کمپیوټر ساينس د برخې یو محصل وم نو دلته چې ما کله وتا خو ما صدا یو فکر را پیدا شو چې تاسو سره کم سکل له کم مهارت ته ولې نه د خپل د کونړین رونو ته چې کوم د منتقل کې دوی ته ورکې نو دا ما سره یو ملي احساس را پیدا شو ما په اسداباد مرکز کې دغه کلب پرانیسته وکړه او تمرینات می شروع کړه کراټو په برخه کې په کلار دغه سیستم دومره پرمختګ وکړه د ورزش زمونږ دغه کراټي د برخه چې دا کلبونه مونږ ولسوالۍ ته وغځول په ولسوالۍ کې مونږ مختلفو کلبونه خلاص کړل استادان وروزل زه اوس فعلا خپل چې کوم دي د کراټو په برخه کې زه و تور کمربند استادان لرم زمونږ د غلوبه د خپل کلب شاګردان دي د خپل کلب شاګردان مې چې زمانه روزنه اخیستي دغوی په مختلفو ولسوالیو کې اوس فعالیت کوي دلته نواباد کې کلب لري په نواباد کې اوس چې کوم سیمه ته موږ راغلی یو او دغه پروګرام موږ جوړ کړی دی نو زه ډیر زیات خوشاله یم چې د دې سیمه تکړه ځوانان چې کوم دی موږ سره خوست ولایت ته لاړل الته چې کوم مسابقات او لاس راوړنې وکړي دا لاس راوړنې زبا خپل شاګرد ته چې اوس دلته په نواباد په کلب کې چې کوم دی استاد دی هغه ته ډالۍ کوم ځکه دا دغه زیار او کوخه او مهنت دی چې دغه لوبغاړي هغه مده کړ دی ته چې دا درې لوبغاړي دي چې نو سلور موږ سره مرکزی کلب د اسداباد نو چې لاړ لول ته مسابقې وکړي کونړ کې په ټوله کې څومره وخت کې تاسو تمرین کوئ تقریبا زمونږ دغه 14 کال کېږي چې موږ د کراټو فعالیت په کونړ کې کوو په 14 کالو کې درنو ریدونکو 14 کال ډیر زیات عمر دی او طبعا دوی بم نور سفرونه کړي دا چې داخلي او خارجي سفرونه مو کړي یا نه دي کړي دا به استاد خلینو اوري
په 14 کالو کې موږ په داخل کې چې کومه د 15 ملي مسابقې جوړې شوې دي، ملي ټورنمنت چې کومه جوړ شوې دي، په هغه کې زمونږ زیات لوبغاړو برخه اخیستې او خلاص تراوړنې کړي چې دا غي بیلګه دلته د زمونږ د بدني روزنې ورزش امریت چې کومه ده په هغه کې زمونږ هغه ټوله لاس تراوړنې هغه پرتی دي، تاسو کولای شئ چې دا غوینه بیا معلومات واخلئ. خارجي مسابقاتو کې موږ ایران کې مسابقې کړې، پاکستان کې د هند لپاره زمونږ ټیم انتخاب شوی او د بده مرغه چې سپانسرم پیدا نک نو د هند مسابقات نه منګه بیا پاتې شولو. د سپانسر نه پاتې شو، د سپانسر د وجه نه پاتې شو. ویزې زمونږ راغلي وي، سفارت ته لاړو، پاسپورټونه باندې موږ ته ویزې ولګېدلې، موږ خپل انټری فیس چې کوم هغه هم داخل ک تقریبا $240 هغه موږ داخل کړ، خو بیا دغه نور چې کوم مصارف هغه موږ ته برابر نشو. نو بیا زمونږ لوبغاړي چې کوم دي هغه کې یوازې د افغانستان د کونړ ولایت نه دلته زوم او د ننګرهار نه د کابل نه موږ تقریبا 12 کسیزه لوبډله و چې هغه انتخاب شوی د هند مسابقات لپاره. اولمپیک ادارې په دغه برخه کې تاسو سره همکاري ونه کړه، ورغلي وي نه وي ورغلي د دې ترڅنګ ځینو سوداګرو هم تاسو غوښتنه ونه کړه چې ترڅو تاسو لوبغاړي سپورټ کړي. ورزش ادارې موږ سره دغه همکاري وکړه چې موږ ته ورزشي پاسپورت برابر کو. موږ خپل امیرت ته چې کومه د ریزا وکړه، دوی موږ کابل ته ولېږل، هغه موږ ته ورزشي پاسپورتونه برابر کړل. په دغه کې موږ سره ډیره منډه ترله وهله، خو بیا موږ تجارانو پسې مو ګرځېدلو، خو هغه کوم امکانات چې زمونږ په کارو هغه موږ ته برابر نشو، هغه جوړ نشو، ورزشکاران بیا پاتې شولو. اوس پیلن څومره شاګردان لري؟ په تاسو ویل چې ځینو ولسوالیو کې تاسو څنګه اخلاص کړي، کومه ولسوالۍ کې دي او په ټول کې څومره شاګردان لري؟ شروع به هم د هغه طرف نو کو په څوکۍ ولسوالۍ کې زمونږ یو کلب دی، په سرکانو کې زمونږ یو کلب دی، په نوآباد کې زمونږ کلب دی، په مرکز کې زمونږ 2-3 کلبونه دي، د کراتو په ناړۍ ولسوالۍ کې فلن زمونږ یو کلب دی، په ننګلام کې زمونږ یو کلب دی چې دا فعالیتونه کوي. شولتن کې فکر کوم شته؟ شولتن کې وبخلار نه ير شو، شولتن کې زمونږ خانو زما یاد چې تاسو شولتن کې یو کلب دی، یو جمعه 2-3 مخ کې چې کوم یو کلب پرانیسته وکړه. بالکل طبعا دي کې لزګونه ځوانان مصروفي دا به ضرور د غلطو کارونو راګرځیدلی، د نشو نه راګرځیدلی، هغه ځوانان چې دا اوسم ډیر زیات ځوانان ولاړ څه پیغام ورته لري ترڅو دوی ورزش ته راشي، خپل ورزش وکړي، نه یوازې دا نور ورزشونه دي، د سې د یو استاد په هیڅ پیغام ورته لري؟ زما ځوانانو ته دغه یو پیغام دی چې د خپل تعلیم سره ځکه دا ټولنه داسې نه ده که موږ یو اړخ راونیسو دلته چې کوم دی زموږ د ژوند نور ډېرې زیاتې لارې او برخې دي، نو خپل د تعلیم سره د مدرسې سره باید تاسو ورزش ته چې کوم دی هم مخه وکړئ. ځکه ورزش موږ په دې خاطر کوو چې زموږ صحت پکې روغ وي، ځکه په روغ وجود کې سالم مازغه پراته وي. کله چې تاسو ورزش کوئ ستاسو وجود مقاومت به برابر وي. نو زما نوي ځوانان هم دغه هیله ده، زموږ هم دغه سوچ او فکر او هوډ هم دغه دی چې دغه مازدیګر کې دغه ځوانان مثال خبره یا د سین غاړې ته ځي، نشهیي توکو خدا څوک چې نشهیي توکو باندې رود دي خلکو سره کینی پاسي، ځکه ټولنه کې دا خبرې اوس ډېرې زیاتې دي. نو که موږ یو ساعت نیم مازدیګر کې مصروف کړو نو داسې نه چې موږ د هغوی صرف فزیکي دغه ترتیب برابرو، موږ د هغوی روحیاتو باندې هم کار کوو چې وروره په ټولنه کې نشهیي خلکو سره مه کینئ، دغه د مشرانو قدر عزت وکئ، ورزش ته راشئ، تاسو به د زیاتره مرستیاګانو نه خلاص شئ، سیتامې ته به زموږ مریضان ډېر نه ځي، دوایانې به کمې شي، صحت به هم روغ وي او یو ټولنې ته به یو سالم وګړی راشي. ډیره مننه درنو لیدونکو، نن دلته د دې په مراسم نیول شوي دي ترڅو هغه ځوانان او هغه اتلان چې دوی په خوست کې بریا ترلاسه کړې ده د هغوی دپاره تشویقي او پروګرام نیول شوی ده چې پروګرام شروع کیږي، په هغې به هم تاسو ته معلومات درکو، موږ سره پاتې شي او د دغې لوبغاړو سره خبرې کوو. خوست هلکانو باره کې مې یو څه خبره درته مهرباني. د خوست دپاره چې کومه دی موږ ته 2 میاشتې مخکې خبر راکړی شو، د هغې دپاره موږ یو خپله 9 کسیزه ډله برابره کړه چې په هغې کې یو ټرینر، یو مربي چې دا ټیم سپورټ کوي او ول لوبغاړي وو. په ول لوبغاړي کې موږ چې کومه دی هلته لاړو 3 لوبغاړو زموږ ښې لاسته راوړنې وکړلې، لوبغاړو ټولو لوبې وکړلې، هر لوبغاړي دا څلور چې کوم دي دویم مسابقې وکړلې، 1 2 3 څلورمه مسابقه کې مبارزه کې پاتې شو، د بدبختانه فاینل او سیمی فاینل ته لار پیدا نه کړله. دا باقي پاتې 3 لوبغاړي چې دوی ډېر زیات او زیار او کوښښ اخیستی نو دوی وکولی شو چې سیمی فاینل، فاینل او 3 مقامونه واخلي. نو په هغې کې موږ سره یو کوچنی او نور چې کوم دا نور غټ کسانو، ځکه اوس په بار باندې دا د خوشحالۍ پروګرام ټول لوبغاړي زیات خوشحاله چې خوست ته تللي دي کې ګټه او ګټل او بایلل دا چې د لوبې شرط دی نو دا پکې شته دی، موږ تاسو به ټول تشویق کوو. هغه لوبغاړي دي ناهیلي نشي چې دغه لوبې بایلله، دا د هغوی اولنۍ ګوره بایلات د ګټات چې کومه ده اولنۍ فوړۍ ده پړاوی دی، نو دوی به کوشش کوي انشاءالله تعالی چې د دې نه نور خواري او زحمت وکړي، ځکه چې مبارزه کله د دوو ترمنځ
راشي حتما یوې بیلي یوې ګټي نو هغوی دې ناهیلي کېږي نه هغوی د دې نه زیات کوشش وکړي انشاءالله تعالی چې په آینده کې موږ ملي مسابقات لرو چې په هغې کې برخه واخلي. ډیره مننه عصمت استاد خوشحاله اوسئ. درنو کتونکو دغه پروګرام لرو او موږ ورځو رسمنه د هغوی دا پروګرام شروع کېږي نو انشاءالله موږ به قرار لوبغاړو سره مخبر وکړو. تا نه ډیره مننه چې موږ درنو لیدونکو یو بل ځوان مې څنګ کې ولاړ دی چې دام بیخي د تازه پوم کې د سوکان ډېر نیغ کوي سنې چې موږ ووایي دې سره خبرې کوو چې دام د مسابقو کې ګډون کړی و د خوست مسابقو کې البته او دام ګډون کې د مسابقې ګټلې ده د دې نه به د دې احساس وروجدا څه احساس کوي څنګه دا مسابقې چې وګټله بریا راځي په څه کې وو څنګه بریالی شو تاسو ټول دا مرکه واورئ انشاءالله چې ډېرې ښې پوښتنې به دې وکړم. مهرباني نوم دې راته واخله لږ رانږدې احسان الله محسن دی او د کیرالي اوسیدونکی. احسان الله محسن د کیرالي اوسیدونکی دی. ورزش نواباد کې کوي او ورزش نواباد کې دلته کلب جوړ کړی نو والته خو کلب شته دی هلته دوه هلته کلبونه شته یو مرکزي دی دا زمونږ دلته کلب جوړ کړی دلته راځو شاګردانو تمرین ورکوو. خاطه استاد یې دلته خوست چې لاړئ څه وخت خوست تللی وي تاسو فکر کوم څه وخت مخکې تللی وي د هغې نه مخکې څومره چمتووالی د دې مسابقې دپاره نیولی او په دې ذهن کې در سره څه و چې زه به څه کوم په میدان کې موږ ته چې خبر راغلی موږ زموږ خپل سین سي دی هغې موږ ته ویلې چې هلکه مسابقې دي بیا ورته موږ تقریبا یوه میاشت خواري وکړه زحمت هم تېر کړ ډېر تمرینات هم ورته وکړه تېره پنجشنبه موږ تللي وو د خالي په ورځ بېرته رالو د شپې ټورنمنټ و خالي په شپه ټورنمنټ وشو بیا د خالي په هماغه شپه ترې روان شو رالو. څو لوبغاړو پکې ګډون کړی و او د دې نه څو نفر مسابقې وګټلې څو وبایللې بایللې مورال یې څنګه و د ګټونکو مورال څنګه 15 ولایتونه پکې ګډون کړی چې 80 لوبغاړي په 80 لوبغاړو کې زمونږ خپل کم شاګردان مو استادان مو موږ ته نفر فایټران تلي دغه څلور هلکانو پکې مقامونه واغسته او نور خو مسابقې وکړلې خو لاره یې فایده نه کړله چې کوم مقام ته وځي. تا کوم راوند کې خپل حریف مات کړو؟ ما اوله مسابقه دغه کې واکه ورکړو لکه زما په وزن کې کسان ډېرو ما ته واکه ورکړلی و بل موږ سره یو رحمت په نامه دی استاد دی هغه هم واکه ورغستی او د هغې هم په وزن کې کسان ډېرو. بیا دویمه مسابقه موږ وګټله دریمه مسابقه ما بیه کړل ځکه چې زما نه به هغه فایټر ډېره خواري کړې وه ځکه چې ما ورته ویلې مال څو ټیمه تمرین کې هغې ویلې چې زه 4 ټیمه تمرین کوم نو ما 3 ټیمه تمرین کوم هغې 4 ټیمه تمرین کوم ځکه زما نه مسابقې وګټله څونه چې خواري وکړي هغه هماغونه به ثمره ویني. میدان ته چې کله کوزېدلې هلته دې څه احساس کوو طبعا یو څوک چې د سیالۍ مسابقې دپاره میدان ته کوزېږي حریف ته په اړه به هم سوچ کوي چې زما حریف کم ځای نه قوي دی کم ځای نه کمزوری دی زه باید څه وکړم چې هغه مات کړم. تا داسې کوم پلان د ځان سره لرو؟ او پلانونه خو موږ ډېر لرو کله چې موږ مسابقې ته یا میدان ته ګراوند ته ښکته کېږو موږ د ځان سره سوچ کوو باید چې موږ اول فایټر ولوبو چې فایټر کمې خوبیاوې لري چې کم کیک ښه والی شي پنچ شي والی باید اوله کې موږ لوبو د هغې نه پاس ته کم دویم راوند چې دی په هغې کې ورسره موږ بیا سیریس کار کوو بس مسابقه ته انشاءالله بیا ګټو. د خوست نه مخکې کوم ولایتونو کې مسابقات ترسره کړي؟ ما خو ډېرو ولایتونو کې مسابقې کړي کابل کې مې کړي لغمان کې مې کړي ننګرهار کې مې کړي هرات کې مې کړي پکتیا کې مې کړي دا مې د خوست ټورنمنټ. زه چې د وینم تور کمربند ملا نه تړلی دی او تور کمربند عموما په ځینو ټولو کلبونو کې د استاذ هغه حیثیت انسان ته ورکوي چې تور کمربند یې تړلی څومره خوارۍ باندې دا کمربند اخیستی دی؟ خواري خو موږ ډېره کړې ده او دا تور کمربند ما داسې و چې په 2 کاله کې تور کمربند واغوست 8 کاله کې 2 کاله 8 کاله تمرین نه بعد تور کمربند واغوست او دا کمربند په اسانه اخیستل کېږي نه دا ډېر په سخت اخیستل کېږي دونه وال موږ خوړلي دي په دې فایټونو کې موږ یو نفر چې محبوب استاد او رحمت استاد او زوما موږ درې وانه په یو ورځ باندې د تور کمر بلیک بیلټ ټیسم ورکو بیا موږ فایټونه وکړل په ننګرهار کې زمونږ د هر کس شل فایټ یو فایټ چې یو ملټو نو موږ د ننګرهارو سره مو خپل کسان مو نو موږ یې ښه وډبولو خو چې راغلو بیا والا چې پاسېدو هم نو په سخته باندې حتما کله چې یو څه بریا ترلاسه کې سختې به ګالې ورزش به کې زه چې تا ته ګورم او لیدونکي به همدا ویني چې د استاد په څېره کې دا معلومیږي چې واقعا ډېر سخت او ثقیل تمرین یې کړی ستا د بریا په هیله باندې په دې هیله چې د افغانستان د داخلي سیالیو نه خوا نورو ملکونو ته هم لاړ شي او د هېواد خاص استازی انشاءالله دا اراده ښکاره ډېره مننه خوشحاله اوس چې وخت دې راکړ کور ودان مننه اوس
درنو کتونکو دا ځوان چې ګوري دیم خوست کې مسابقه ګټلې زنو زکه ټول ګټونکو په زما چې د سره ډېر ښه خبري نو د دیونه به مورو چې دا څه احساس لري څومره خوشاله دي ځکه خوست کې مسابقه ګټلې دا بریای کونل ته راوړې ده او د دینه مخکې کوم مسابقه به تمن ګټلې ځکه خوست کې چې مسابقه ګټي نو دلته به په نور ولایتونو کې په کونل کې به مسابقه ګټلې راځنوم دی راته واخله لومړی څومره وخت کېږي چې دغه تمرین کوي او مفصل په دې راته وغږیږي بسم الله الرحمن الرحیم نوم رحمت دا نږدې شل ګران ښه د کونړ ولایت د شین کې ریو کې شین معاون ما او د اسمت الله ما تر نږدې شه ودرګم دلته ښه به در سر نوم شاده خیر نه به در سر نوم بسم الله الرحمن الرحیم نوم رحمت الله تعالی راجاهل دلته ریو کې شین اسمت الله اساس معاون ما او د ست تمرین کوم تمرین ټول دغه واته کال کې تمرین سره کوم او زیات مسابقې مې کړې ننګرهار خوست کابل هرات د ټول ځای کې شکر ده خېلو به کړې دي اوس په دې مسابقو کې والا وسدرته یم د دې نظر ډیر خوشاله یم ځکه چې خوست نه بل د سیک پایټرانو چې مې ځان له تمنو چې موږ دغه ځای مقام راوړو خو زه په دې ډیر راضي یم د الله په دې باندې موږ ډیر دونه خواریم نه وکړي خواریم په دې لسره د تمرین او موږ ته خبر د نظر نه راځي د واره څوک چې مسابقې جوړي بس هغه خپل خواري کوي به دغه نه بعد دی موږ ته خبر راکړي چې خبر راکړي خپل ځان خپل رسول به ته ځان د مکای ورته انرژي کې شي موږ ته ډیر کم وخت کې خبر راشي چې خبر راکړي به دغه موږ تمرین دا مسابقه دی ګټلې د خو دا میک نه شاته تختی ولی دا عادت شوی دغه څه ها بالکل دغه کابل کې تمخ کې یادونه وکړه کابل کې د مسابقې کړي ننګرهار کې نو کې ګټلې دی او شکر دی بس هغه مې دریم مقام ته دغه کله خو دریم مقام یو مې وام د سواکا وراسه مفت کې راکلی او دوه مې ګټلې ویم دغه کې ها او څومره خوشاله اوسه او آینده کې څه پلانونه لري نو ان شاء الله اوس خو ډیر زیات خوشاله یم به انتخابي خوشاله یم ولا بس ما د پر ډیر یو د ویاړ لغه دی او بل آینده کې دغه دا دی چې زه خارجي مسابقې وکم او څوک سپورټ پیدا شي په دې باندې مونږ ډیر یو اقتصاد لوالي خلک یو زمونږه بس دغه نه استمون چې نور مسابقې وکړو په ډېر ارمان دی دغه چې افغانستان ته ویاړ او دا صرف د کونړ په دغه د افغانستان داخل ته مونږ چې خارجي وکړو پم دې هله باندې ان شاء الله مورال بنه به تاسو خپل تمرین وکړئ ان شاء الله یو وخت به داسې راځي چې تاسو به د هیواد نه بهر په نور نړۍ کې د هیواد استاد وایي ان شاء الله ډیر مننه خوشاله اوس کورودان چې راغله موږ ته مو وخت راک درنو لیدونکو دا اتلانو چې په خوست ولایت کې دوی بریا ترلاسه کړې ده بریای ګټلې ده نو د دوی ځینې نمایشونه هم تاسو ته وخه او د دې ترڅنګ د دوی لپاره چې کوم د دوی د تشویق کوم پروګرام نیول شوی هغه به مو ګورئ موږ سره پاتې شي او د خبرونه تر پایه تعقیب کړئ دغه نن کوم پروګرام چې جوړ شوی دا د هغه لوبغاړو چې د کونړ ولایت هغه وکسیزه د کراټو لوبډله و چې په خوست ولایت کې کوم مسابقات وشو په هغې کې ښه لاسته راوړنې وکړلې دغه تاسو ته مثالونه مخې ته پراته دي دا د هغې هغه کفونه ټراپینې چې کوم دي چې کومې ګټلې دي استاد محترم نوم راته واخلئ بیا راته ووایي ورزش د انسان د ژوند لپاره څومره صحت لپاره څومره مهم دی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم اسماعیل خان دی او د محبوب استاد سره دلته راغلی یم او ورزش چې دی دا د انسان دپاره چې دی ډېرې فایدې لري هم روحي فایدې لري هم جسمي فایدې لري ډېرې فایدې لري د وجود دپاره خصوصا د ځوانانو دپاره هغه ځوانان چې هسې له لاب کې خپل وخت تېروي هغوی ته پیغام څه دی
هغوی ته مې دغه پیغام دی چې باید راشي تعلیم وکړي او د تعلیم ترڅنګ چې دی هغوی ورزش وکړي چې هم روحي او جسماني هغه صحتونه د هغوی په نصیب شي او د دغې نشو نه او د دغه بدبختیو نه چې دی هغوی راوځي د هغوی مشرانو ته والدینو ته هم زما دغه پیغام دی چې باید په خپلو کشرانو باندې پام وکړي په هغوی باندې شفقت وکړي او تر څو راولي تعلیم ته یې کښېنوي او ورسره په ضمن کې د هغوی د صحت دپاره چې دی ورزش ته هغوی اماده کړي. د زلا راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ما هارون در ته ستا وړاندې کړه تر بیا یو بلې خپرونې چې ستاسې په درنه چوپړ کې حاضرېږم زه درنه اجازه اخلم هر چیرې چې یاست ښاد آباد او سوکاله اوسئ.